د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو د ښاریانو د تګ راتګ د ښه والي لپاره د کابل په ځینو سیمو کې د 3 پلونو جوړول پیل شوي دي. دا پلونه د کابل ولایت په مقابل کې د برکي څلور لارې او د منار نجات په سیمه کې جوړیږي، هغه ځایونه چې هره ورځ ترافیکي ګڼې ګوڼې شاهد دي. د کابل په مرکزي برخه کې یو له ګڼې ګوڼې ډکو لارو په توګه د برکي څلور لارې له کلونو راهیسې د ترافیکي ستونزو سره مخ ده. اوس د دې پل د کار له پیل سره د اوږدو تمځایونو د کمولو او د موټرو پیاده تګ راتګ د اسانتیا لپاره هیلې زیاتې شوي دي. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دې پلونو په بشپړېدو سره به د ترافیکو جریان ډېر منظم شي او د ښاریانو لپاره به د سفر وخت د پام وړ کم شي. ښاروالۍ کابل در اول سال 1404 طبق وعده‌ای که به شهروندان عزیز داده بود روی 3 پل اساسی هوایی در شهر کابل گفتیم کار شروع میکنیم. پل های موټرو هستند که پل اول که در ساحه برکی بود الحمدلله با تکمیل دیزاینش فعلا که ما خود صحبت میکنیم در حدود 9 ماه است که کار سر جریان داره. این پل 2 بخش اساسی داره. بخش اولش که زیر گذر است حدود 470 متر طول داره، 525 پایه داره. د کابل ښاروالۍ په وینا د برکي څلور لارې د کار تر اوسه 80% پرمختګ کړی دی. پل دومی که الحمدلله در حدود 20 روز پیش ښاروالۍ کابل بعد تکمیل دیزاین کار سرش آغاز کرده، پلی است که سرک چهارراه صدارت را به سرک توسعه جویشیر وصل میکنه و از خود سالنگباد مستقیم عبور میکنه. در حدود 5 پایه اساسی خواهد داشت، 273 متر طولش هسته. دوهم پل چې د جوړولو کار څو ورځې وړاندې پیل شو د کابل ولایت ته مخته موقعیت لري او د صدارت څلور لارې د جویشیر سړک سره نښلوي. دا پل 215 متره اوږد دی، 15 پایې لري او ته 462 میلیونه افغانۍ پورې پرې باندې لګښت راځي او ټاکل شوې ده چې په 1.5 کال کې بشپړ شي. و پل سومی که الحمدلله کارهای دیزاینش دیگه تکمیل شده و به زودی افتتاح خواهد کردیم. اینو براتون گفتم میتونم که این پل در ساحه منار نجات است و 4 مسیر اساسی کابل لوگر، کارته نو، پل محمود خان و باغ‌قاضی رو به هم دیگه وصل میکنه. دریم پل چې د ډیزاین کار بشپړ شوی او ډیر ژر به پرانستل شي د منار نجات ته نږدې موقعیت لري او 4 اصلي لارې نښلوي لکه کابل لوگر، باغ قاضی او پل محمد خان. پل 450 متره اوږد دی او 3 اصلي لاینونه لري. چارواکي وایي چې دا پروژه د ښار د زیربنایي پراختیایي پلانونو برخه ده چې کله بشپړ شي نو د کابل ترافیکي منظره به په یو ښه توګه باندې بدله شي.